او دویم حکم چې الله تعالی ورته واقیم الصلاة لمنځ کوه. لمنځ په ټولو آسماني عبادتو کې چې د اسمانه څخه څومره عبادتونه راغلي دي په هغې ټولو کې زیات محتم بشان عبادت هغه لمونځ دی، ځکه د لمانځه د ټوله دین دپاره لمونځ د ټوله دین بنیاد دی. چې کومه معاشره کې د لمانځه اهتمامي په هغه معاشره کې د دین اهتمامي، چې کومه معاشره کې په لمانځه کې کمزوري راسي په هغه معاشره کې د دین په ټولو کارو کې کمزوري راسي. او لمونځ د دین د عمارت دپاره او د دین د خیمې دپاره یو بهترین او اهم ستن ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدین، لمونځ د دین ستن ده. فمن اقامها فقد اقام الدین، چې کوم چا لمانځه اهتمام کوي هغوی د ټوله دین اهتمام وکړي. او من ترکها فقد ترک الدین، چې کوم چا لمونځ پرېښود هغوی دین پرېښود. او لمونځ دا د مسلمان شان دی او دا د مسلمان د اسلام علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل بین المرء والعبد ترک الصلاة، د بندو د انسان او د بنده په مابین کې یا بین العبد والکفر ترک الصلاة، د بندو د کفر په مابین کې د لمانځه پرېښول دي. الا من ترکها فقد کفر، چې کوم چا لمونځ پرېښوي هغوی د کفر حدودو ته ځان رسي. نو لمونځ په ټولو عباداتو کې اهمترین عبادت دی. نو ځکه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته دویمه خبره د لمانځه کوي واقیموا الصلاة. لیکن دې ځای باندې زه یوه خبره کوم، هغه دا ده چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا نه وایي چې افعلوا الصلاة د لمانځه فعل کوه، دا نه ورته وایي چې ادى الصلاة لمانځ ادا کوه، لیکن د هغې بجای دا ورته وایي واقیموا الصلاة لمونځ قایموه. د لمانځه قایمول څه مطلب؟ حضرت عبدالله ابن عباس وایي چې د لمانځه قایمول دا دی چې لمانځه کې به ظاهرا د څلورو خبرو خیال سړی ساتي. ظاهرا قایمول په لمانځه کې رکوع ده، سجده ده. د رکوع څخه چې راپورته سي دې ته قومه وایي، او د سجدې څخه چې راپورته سي دې ته جلسه وایي. که چیرې یو سړی په لمانځه کې د څلورو خبرو خیال وساتي، رکوع په ښه شکل او قوم او سجده په ښه شکل، او د رکوع سره راپورته کېدل قومه په ښه شکل، او د سجدې سره راپورته کېدل جلسه په ښه شکل، که چیرې د څلور خبرې سړی په ښه طریقه ادا کړي، د دې معنا دا ده چې دې لمونځ په ښه طریقه باندې دی. دې ته اقامت د لمانځه ویل کېږي. او په باطن کې خپل زړه په لمانځه کې مکمل بندول، او خپل زړه لمانځه ته مکمل متوجه کول، او د خپل زړه حالات او تصورات د لمانځه په ارکانو کې محدود ساتل، دې ته ویل کېږي د لمانځه اقامت. بعض محدثین وایي چې نه، د لمانځه اقامت دې ته ویل کېږي چې د لمانځه دپاره به سړی اهتمام کوي، د لمانځه دپاره به د وخته څه تیاری کېږي، د ټولو څه مخکې به یو ګټ د ځان پاکي او اودس کول کېږي، د هغې څه وروسته به صفا لباس او جامه اغوستل کېږي، د هغې څه وروسته به په ښه وخت کې مسجد له تګ کېږي، او په صفیاول کې به د لمانځه انتظار سړی کوي، او چې کله امام رالی په جماعت سره په تکبیر اولا سره په ښه خشوع ښه خضوع عاجزي سره لمونځ کول، دې ته ویل کېږي د لمانځه اقامت. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي واقیم الصلاة د لمانځه اقامت کوه.